مکه امیر صاحب مکه ممی ګناهګاره وه ممی ګناهګاره وه ممی ګناهګاره وه مکه وای مکه وای مکه وای وای خدایا الله د عمرونه درکړي الله کامیاب کړي دا د دین برکت دی جی ملګرو دغه ویډیو تاسو وکته. اوس راځو په دې باندې کم قسم خلکو چې کم خپل رای ورکړل یعنی تنقید پرې ډېر زیات شوی دی. ویډیو تاسو کتی شئ مختلف قسمه د خندا کم سټیکرې چې دي هغه پې لګېدلي دي. یو کس لیکلی دی شیخان دي ژوندي وي، نو مطلب څه تر بل لیکل دي د امیرانو او دس دې ټینګ شي. یعنی ګل چاهت چې کومه ویډیو کړله په هغې کې کم امیر صاحبان چې دي هغه لکه د هغې موږ به ورته داسې ووایو چې دمه کولو دپاره چې کوم قسمه څه اپلای کېږي هغه چل کوي، نو د هغې نه پس خلکو هغې ډېر زیات مذاق اړاو کړی دی. بل لیکلی دی وایي ټولې مزې وکړې بس موږ پاتې شو. نو یاره زه تاسو ټولو ته وایم چې آیا هغې اوس دا هر څه پرېښي دي کم قسمه دا چلونه به هغه مخکې چې کول هغې پرېښي دي او تاسو اوس هم په هغې باندې داسې قسمه کمنټس کوئ. بل لیکلی دي استغفر الله تاسو خلک دعوت کوئ یا هغه کوئ. نو یاره ډېر زیات د شرم خبره ده. یو خو ګل چاهت له هم دا په کار وه چې داسې قسمه ویډیو د هغه نه اپلوډ کولی دی ټیک ټاک ته، یعنی هغه هم بس پته نه لګي څه کار یې شروع کړی په ورځ کې 50 ویډیوګانې اپلوډ کوي چې څه کوي نو هغه هم اپلوډ کوي. اوس داسې قسمه ویډیو ته هغه څه ضرورت و نو یعنی داسې وله نه دي کول پکار. بل زموږ پښتنو ورونو له هم دا نه دي کول پکار چې راځي په هغې باندې داسې قسمه کمنټسونه کوي چې هغې ته زړه ته خفګان هغه رسوي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.